اوس په نن مونږ لوګو جوړو. کله چې مونږ دا مدرسې نو د مدرسو لوګو شوې، داسې نورې لوګو شوې، آیا دا څنګه راغی؟ نو یو ایلپس ټول یا سرکل ټول، خو د دې ځای کې نوم دی ایلپس ټول که نه، دا به دې جوړ کړي په څه طریقه باندې؟ شفټ یا کنټرول. صحیح شو؟ د هغې نه پس په څه وکړي؟ شیپ ته به لاړ شي، شیپ ټول ته رایټ په ټیک کې کنورټ ټو کرب په ووهي، نو دا به ایډیټ پوینټ ته بدل شي. دلته کې بیا څه وکړي؟ دا جو سوړو کېږي که نه داسې دقه شان، دا یو نه دی، دا به هم څه کړي؟ داسې به وړو کېږي. بیا به لاړ شي پیک ټول ته، او دا به داسې لږ برابر کړي چې د پاڼې شکل دې جوړ شي. دې نه پس بیا څه وکړي؟ دې له به ښکلی مزیدار ګریډینګ جوړ کړي. صحیح ده؟ دلته به اوس ګریډینګ دې له جوړو څنګه؟ یو شین شو، یو ګریډینګ کې ګولډن ګریډینګ موجود و. صحیح ده؟ او ګولډن ګریډینګ ته ته مخ ولو که نه. اوس په دې ګریډینګ نه به موږ دې ته یو ګریډینګ ولو. تیار. نو آی ډراپر ته به لاړ شو، دې ځای کې نه به ځانله بس خوښ کړي، دا مې خوښ کړو، په دې کې به باکټ ته لاړ شو او په دې کې به یې ور واچو. یو خو دا شو. که دې کې دې نور خوښېږي، جو مطلب دا دی چې څه وکړه، که دغه دې نه خوښېږي به کې جو لاړ شه آی ډراپر ته. آی ډراپر ته لاړ شه، دې ځای کې نه به کې ځانله بل خوښ کړه، لکه دا یو مې راواغوستو او باکټ ته لاړ شه. صحیح شو؟ دې نه بس به بیا څه وکړي؟ ګریډینټ ته به لاړ شي، ګریډینټ کې به دې پوزیشن بدل کړي. دا و چې کوم پوزیشن دی دا هم صحیح دی، خو که ته دا دې پوینټونو سره کړي که نه او داسې کړي، نو آیا ته دې ته وګوره چې دې لوک پسند ښکاري. نو لوک په ګوري چې کوم بیسټ جو حق مطلب دا دی، په هغې باندې به ځانله کار کوي. دې نه پس موږ څه وکړو؟ خپل دې پاڼې له به راشو، ګریډینټ ته به وګورو چې هغه زوړ طریقه صحیح ده او که دا طریقه صحیح ده. ما ته خو دا ښه ښکاري، دا صحیح دی. ښه، بل به څه وکړي؟ دې کې به دا یو پیر کلیک کړي، او د کلیک نه بس په دلته کې دې ته ویلی کېږي زموږ سره روټیشن دپاره چې کوم روټیشن دی که نه، د هغې پوزیشن دې ته څه وایي؟ روټیشن پوزیشن. دا به په دې اخري پوینټ باندې کېږي، او دې ځای چې روټیشن کوي نو بیا ګورئ دې، او چې کله دلته کې راورسېږي نو رایټ په کلیک کې چې کاپي ته واخلي. ښه، که ته یې لوکوټې خوست کې مثال په طور باندې دې سره جاینټ نه ولې جاینټ هم ښه دی، لکه بدلې وشو. بیا به ګروپ کې ده کنټرول جی، او په دې ځای کې 45 ته ورکړه چې څه کوي؟ نیغ شو، خو ډېر نیغ نه دی. نو که ډېر نیغ نه وي نو بیا به ته څه کوې؟ خپله به یې نیغې داسې یعنې کنټرول نیسه، کنټرول هغې باندې به خپله نیغېږي. اوس هم تقریبا 30 شو. ښه، که لږ به کې څه چینجینګ کوي لږې نور ته په خپله لږ هغه وکړه، خو که ته اوس پته لګي چې یاره زما په دماغ کې صحیح نه دی، نیغ نه دی، نو دې ځای کې ته له پاسه وایي رولر، او دا ته ما په کوم ځای کړي دي؟ په ان پیج کې. کلیک پې ونیسي، یو به راکوز کړي داسې، په دې به یې داسې په دې یو به یې داسې کېږدي. اوس چې دی اوس په دې نه ته څه وکړې؟ روټیشن کوه. چې کله دا دوه پاڼې نه دي د دې رولر سره برابر شوې که نه، نو دا بلکل څه شو؟ بیا دا بلکل نیغ شو. نو دا زموږ سره سره د دې طریقه ده. اوس څه وایي؟ لږ پکې فرق دی، بس نور پکې سوتر فرق دی، سوتر بس. صحیح شو جي؟ رولر پیدا درکړه، دا به ډیلیټ کړي، نو رایټ په کلیک کې ډیلیټ په ووهي. دې نه پس په بیا موږ څه کوو؟ دې نه پس په موږ دې نه بلینډ ټول جوړو. بلینډ ټول، نو بلینډ ټول طریقه څه ده؟ د دې نه به ځانله یو کاپي دې سیټ ته کېږدي چې بیا که په کار راځي چې بیا دې نه موږ ته بصرې نه جوړېږي. دې نه به یو به دې کاپي کړو، کنټرول مې نیولی دی، سیده مې ښکته راکوز کړو، رایټ مې کلیک کړو، څه شو؟ برابر شو. دا به څه کړو؟ بیا شفټ په ذریعې سره به یې وړوکی کړو، شفټ په ذریعې سره به یې وړوکی کړو، چې مطلب داسې شي. اوس په لاړ شو بلینډ ټول ته، په بلینډ ټول کې به دا کلیک کړو، سیده به یې ښکته راوړو، کاپیانې جوړې شوې. کاپیانې جوړېدو نه بس په دې ځای کې نه بیا هم څه کوو؟ دا به کمو. بس داسې صحیح دی. دې نه پس په پکې بل اپشن زموږ سره هغې ته ویلی کېږي زموږ سره لوپ، او لوپ ما دا ته به دې ځای کې په دې اپشن کې کړی. کله چې موږ روټیشن وکړو لوپ په کولاو شي، نو دې ته اوس لوپ وایي. بس پوه شوې؟
د دې نه بس بیا د څه وکړي یو دا اوریجنل یو دا لاندې اوریجنل نو وکړي دا چې دی که دا کلیک کوو بیا کلیک کوو روټیشن دې څه وکړي دقه شان میغي که نه لاندې سره مطلب کوږ شو که نه دقه شان د هغې نه بس دې ته راشه دا هم مطلب داسې روټیټ کړه داسې نه دا ځاله به دې کې ایډیټینګ کې مطلب ګورې به برابر یې بیا به دې کې ته وګورې که سټیپ پکې مونږ سیوا کړو که نه داسې چې خوند کوي که نه کوي نو ډېر به یې نه سیوا کوي چې غزاردار او بیا په دې کې زموږ سره دلته کې چې کله بلینډ ټول واخلو نو دغه پوینټو لرې کول او نږدې کول نه صحیح شو صحیح ده دې نه بس په بیا څه وکړي دا یو به دې نه به ان ګروپ پې کړي د دې نه به دا یو راواخلي په دې ځای کې به یې داسې کېږدي هلکوټې به یې زوم کړي او لږ به یې خوځ کړي مطلب د روټیشن وکړي صحیح شو منځ ولې نه کوي کم منځ باندې کته د ویښ پرسته داسې کته ویښ سره چې جړل چې مسره داسې کته جړل یو خان ما څه به درته سي خپل آیډیا منتخب کړو بد نه ښکاري بد ښکاري ها کم چې دی که دا بیسټ دی ها دا چې بلکل لرې شي چل به کوو زومي څه باندې زومي F4 ما یادوه سلیکشن به وکړي ټول به ګروپ کې د ګروپینګ نه بس به بیا دې نه کاپي واخلي کنټرول سی کنټرول وي او لاړ به شي دلته کې یو هوریزنټلي دی یو ورټیکلي دا اولنی کلیک کړو چې ورټیکلي شو او دې خوا به راشي نو د دې ګریډینټ څه شو ټول ګډوډ شو کنټرول جی به ووهي دا سوري کنټرول زیډ به ووهي یا به زیډ ووهي دا څه شو مطلب هر څه دوباره خپل سر لرالو که نه اوس په څه وکړو د دې نه به سیده داسې لاړ شو کنټرول مې نیولی دی رایټ په کلیک کم کاپي به واخلي اوس دلته کې دا ووهه روټیشن نو دی څه کوي نو خرابوي که نه اوس بعضې نیم ټایم کې دا مسلې راځي د سافټویر د کمزورۍ د علامتې ده نو ته بیا دا څنګه دی خوا راړی کم روټیشن چې تا په دې کې کړی که نه په دې بل کې وکړې نو هم به وشي او که داسې نه کوي نو یو آپشن دی هغې ته ویلی کېږي زموږ سره ان ګروپ آل صحیح شو ټول مطلب ختم شو او بریک اپارټ او اوس یې ته مطلب داسې کا صحیح دی که نه دی صحیح شو اوس بریک اپارټ څه ته وایي ټوټې کول صحیح ده نو په دې باندې ستا لږ ذهن مطلب څه دی خلاص شوی دی دې نه پس به بیا دا ټول په جمع سلیکټ کړي او دې پاڼې سره به یې داسې وړوکی کړي ډېر غټ دی که نه چې مونږ مطلب کار کوو چې مطلب په دې پاڼه کې دننه راشي صحیح شو د هغې نه بس به بیا څه وکړي په دې ځای کې به داسې یو خوځ کې غونډه کې ریکټینګل جوړ کړي او مطلب دا دی داسې وړوکی شانتې داسې صحیح شو شیپ ټول ته به لاړ شو راوند به یې کړو په دې کې چې د کم ګریډین استعمال کړی دی هغه په دې کې الریډي مونږ وختي کاپي کړی و که نه او دې له به څه وکړو مونږ به ګریډینټ له به پوزیشن بدل کړو بدل شو لږ به یې برخ کته کړو چې د هغې سره ایکول شي د هغې نه بس په بیا دا یو او دا یو دا دواړه به ګروپ کړو دا یو او دا یو بیا کلیک کړو ای به ووهو ای سنټر دغلته بره سنټر شو که نه سی ووهه دا چې سی ووهي د دې په منځ کې شو د دې او د دې په منځ کې شو ښه دې نه بس په څه وکړي لږ خوځ کې به دې کې ښکته دی دا یو ها کنټرول یو یا ان ګروپ یو شی دی دا ټول به سلیکټ کړي ساري یو دا کلیک کا او شفټ ونیسه دا کلیک کا او ټاپ ووهه ټاپ چې دی ووهو که نه که به دې کې ښکته بره لکه اوس مثال په طور باندې دا ښکته دی صحیح شو ښکته دی یعنې ما دلته کلیک کړو ټاپ مې ووجو بره شو یعنې نو چې کله ټاپ ته ووهي که به دې کې څه اخوا دې خوا به دې برابروي ها نو ټاپ په حساب ته پوه شوې دا ټول مطلب اوس برابر شو بیا به څه وکړې ګروپ پې کې چې مطلب ته یې خوځوي چې مسلې نه جوړوي د هغې نه بس په لاړ شي دلته کې به یو لاین ډرا کړي لاینونه کوم څه
लाइन में कट गया मेरा دلته اوس ورکې ده په دې نوټ به یو کلیک کې په دې نوټ به یو کلیک کې بس نور به نه جوړی ښه بیا مطلب دا سړی به کلیک وکړي خو اوس کې غلطي کېږي او د دې ځای کې نه به څه وکړي ډبل به کې خو ډېر کوشش به ورته کوي چې مطلب ډېر ډبل نه وي هغه نه او څه وکړه داسې لږ نه دی نو که بس داسې هم تقریبا صحیح دی د هغې نه بس په څه وکړي دا به دې له به ګریډینټ کلر ورکول غواړي نو یاد ساته دا بکټ چې ته راخلې که نه او دلته داسې ورکې نو دې کار نه کوي ورې लाइन कहाँ में गया دا لاین دی نو نننی سبق نوی دا دی که نه چې آیا موږ به دا لاین آبجیکټ ته څنګه بدلو یعنی دی آبجیکټ ته دا لاین به موږ آبجیکټ ته څنګه بدلو چې کلر ولا موږ بیا ډایرکټ ورکو نو په دې ارینج کې اخر سر کې لیکل کنورټ آوټلاین ټو آبجیکټ کلیک شو دا اوس سره څه شو آبجیکټ شو او چې کله داسې ته دا ونیسې ښکته کېږي که نه نو په دې ځای کې باندې به چېرته اوس هغه بل پوینټ پروت ومې ښه دې ځای کې چیک کړه اکثر داسې که نه آی دی نه دا اوس هغه آوټلاین یې کوم چې مونږ اوس ختم کړو نو د دې نه اوس څه جوړ شو ریکټینګل ټایپونه کې جوړ شو ښه په بعضې نیم ټایم کې ګریډینټ ضروري شي ګریډینټ بیا نه میلاویږي سړي ته پته نه ورځي چې اوس څه چل وکړم نو د هغې دپاره به ته څه کوې دا کار به کوې نو دا خو لږ بیا څه یو ته طریقه کار وښو سمې ته وښول آبجیکټ اوس به موږ څه وکړو په دې کې به موږ شیپ ټول ته لاړ شو او کنورټ ټو کرب په ووهو ټو کرب شو لږ به یې داسې برابر کړو لږ به یې دن سوري داسې به یې لږ را دن نه کړو لږ به یې پټ کړو صحیح شو جي دا بس دا مطلب بیا نه صحیح دی دا بیا انشاءالله د پته په خپل ولګي دا څه مسله کوي په دې کې د آوټلاین د دې ګولای کار وشو کرف لاین وشو اوس په دې ګریډینټ ورکو نو یاد ساته مونږ که دلته کې راشو او په دې ځای کې لیکلی دی زموږ سره آوټلاین کلر ډایلاګ په دې آوټلاین کلر ډایلاګ وکړو اوس مونږ مثال په طور باندې په دې کې وګورو نو په دې کې د ګریډینټ څه خبره شته نه نو ګریډینټ به زه د کوم ځای نه ورکوم نو دې دپاره ته ما ووي چې ته به دلته کې ځان د خپل شیپ جوړ کړې د هغې نه پس په بیا لاړ شي دلته کې زموږ سره په ارینج کې به زموږ سره کنورټ آوټ لاین یو خبره خو دا ده دویمه خبره دا ده کله ته دا آوټ لاین کلیک مطلب شفټ یې نیول او دا دې کلیک کور سره هغه ما ګروپ کړي هم دي لال به غلط شو لال به دا ان ګروپ کم که نه چې دا ټول جدا جدا شي که نه اوس ورته ګوره دا کلیک شو په دې ځای کې زموږ سره دی ویلډ او د ویلډ کار څه دی دا زموږ سره یو قسم لا ویلډ څه ته ویلډ کو ته وایي که نه ویلډ به تا زمانه ګومه صحیح شوه نو بعضې صورت کې به کې دغه څه لږ استعمالي دی له به انشاءالله بل موقع ورکړم په هغې باندې پوه شئ خو اوس په ارینج کې کنورټ آوټ لاین ټو آبجیکټ بیا په دې کې ګوره که ته کلر استعمالوې نو دغه کلر په دې کې استعمالېږي خو ډېر غټ احتیاط پکې لباس خراب شی خراب شو شی خراب شو اوس پسه کوم بعضې نو غلطي چې په کنټرول زیډ باندې هم بیا نه راځي زړګي دا دې طرف ته چې وو که نه دا ما که دې خیر کړو دا ما بریک اپارټ کړي نو نو مسلې خو جوړېږي که نه کنټرول به اوس ونیسئ سیده به یې بوځي او په دې ځای کې به څه وکړي دا به ووهي او بیا به څه کړي دا خو الرېډي مونږ نوټ کړي دي اوس په دې نه خرابېږي ښه صحیح شو دا خو په دې لاندې دی نو دې دپاره څه طریقه ده رایټ به کلیک کړو آرډر ته به لاړ شو ټو پرنټ به ووهو نو په ټو پرنټ باندې خو هم راپاسه شو نو دې کې بیا یاد ساته یو دی لکه ان فرنٹ آف مطلب پسې لپاسه کې نو داسې کلیک کړو په دې لپاسه کوم نو دا اکثر اوس لپاسه دی خو دا څه دی دا داسې کې نو بیا ورته پته لګي صحیح شو دا اوس په دې ځای کې څه دی یعنې دی اوس لپاسه دی خو مطلب څه دی هغه شی به ورته نږدې شوی نه دی ښه نو بعضې ټایم کې به دا هم سوچ کې کنټرول ونیسي را دې خوا یې کړ داسې شو که نه دا برابر دي داسې که تا ته مسله کوي که نه دا دواړه نو دا ټول به داسې سلیکټ کړي او سی به وهي چې سی ووایي دا ټول خوځېږي نو لال به دا او دا کلیک کړي او ټاپ ووهي نو دا دواړه یو بل سره برابر شو بیا به دا او دا دواړه کلیک کړي او ګروپ پیږي بیا به سره دا یو او دا یو کلیک کړي او
ای به نه وهي سی به وهي نو سی چې دی ووهو نو په دې کې تبدیلي راځي ګوره ورته ښه یعنې صحیح شو اوس به پکې د مطلب دغه څه فرق نه کوي اوس که په دې کې موږ دا کلر اچو دا به اچولی کېږي خو اوس نه هغه موږ ارینج ته او کنورټ آوټلاین ټو آبجیکټ ته د هغې نه بس چې اوس موږ دا اچو نو اچولی کېږي که نه او لاړ به شو موږ څه وکړو ګریډینټ کې به تبدیلي وله وکړو چې څنګه تبدیلي په دغه کې پکار ده صحیح شو کله کې به کې داسې نږدې کېنو خبرې کلر به کې داسې راشي وشو دقې نه بیا کاپي واخلي کنټرول باندې نیولی سیده به یې ویځي رایټ په کلیک کاپي شو او په دې کې به صرف سره هوریزنټلي مطلب دا دی او بیا ورټیکلي هوریزنټلي ګورې به پکې چې کم به کې بیسټ دی تا ته پته لګي که نه هوریزنټلي دی نو به کیسه نشته او څه به وکړو لږ به یې دې سره برابر کړو دقه شان او دا یاد ساته دا خو ما داسې وکړو دې نه بس په دا ټول په جمع سلیکټ کې دا یو او دا یو او څه به وي ټو پرنټ نو اوس دلته وکې دی دا باقي لاندې شو که نه شو دا لاینونه لاندې شو دې نه بس په بیا څه وکړې ګروپ پې کې ټول په جمع اوس دا ګروپینګ نه بس چې کله ته یو ریکټینګل د دې ځای نه جوړ کړي بلیک داسې بلیک ریکټینګل جوړ کړي او بیا څه وکړي دا ټو بیک د دې ځای نه ټو بیک ځي ښه نو د دې لوک پته ته ښکاره شي پوه شوې که نه دې نه بس به کې بیا دلته کې په منځ کې مطلب دا دی چې ته لیکل کوې که نه نو یاد ساته لیکلو دپاره طریقه څه ده لکه داسې مطلب د څه دپاره ده نو په دې کې داسې زوم وي که ټیکسټ به کلیک کې د کلیکینګ نه بس خلک په دې کې شارټ دغه لیکي ښه لکه زه لیکم BCI برهان کمپیوټر انسټیټیوټ او دې ځای کې به ځان مطلب دا یو قسم له ډیزاین خوښ کړي لکه ما خوښ کړو دا یم او دې ځای کې به راشي په دې ځای کې به داسې ولګي او تا د بیا ما څه ویلو ټیکسټ فارمیټ صحیح شو ټیکسټ فارمیټ ته به لاړې یا فارمیټ ټیکسټ ته یا ټیکسټ فارمیټ ته او په دې ځای کې به څه وکړو سپیسینګ نو سپیسینګ کار نه کوي ولې څه دغه کړي مې کنټرول زیډ ووایي دا وشي کنټرول زیډ ووایي دغه به شي دغه خو راته ووایي صحیح شو اوس په دلته کې سلیکشن وکړي او اوس په دې ځای کوي وشو د خیره دا مونږه په دې کې یو قسم لا دغه وکړو اوس ته چې یاره دا دې په دې په سنټر شي د دوانه کلیک کړه سی او ای نو ای به نه وهي ای چې ته بیا وهي نو دی بیا برځي ولې دا موږ ټول ګروپ کړي دي دې له به اوس ته ګریډینټ ورکړې نو په ګریډینټ کې به ته لږ کمال کوي چې یاره څه چینجینګ به پکې خامخا راولي مطلب د دې نه مطلب داسې یو ډارک غوندې کې ګریډینټ به له ورکړي چې په نظر خو درته راځي که نه یعنې په دې کې به بیا څه وکړي ګریډینټ کې به دلته کار وکړي صحیح جو او په دې شاته په دې ان ګروپ پې کېږي نه دا یو او دا یو دواړه بیا کلیک کړي او ای به ووهي نو چې ای دې ووهو دا ټول په سنټر شو بیا صحیح شو مطلب دا دی چې دا نوم نه دا نوم دا د دې وړوکي خانې په دغه باندې هم په سنټر شو ان ګروپ سره چې کله دا جدای د دې بل سره یو ځای نه د دې خو کرخه د سوچته ونه ښکاري دا یو څنګه اوچته ونه ښکاري د دې برونه ښکاري دا لاندې ښکاري نو ګوره چې کلیک کې او داسې روټیشن ولګي جو صحیح شو صحیح شو روټیشن کوه ځان نه راشه کم ځای کې مسله دي په دې ځای کې به اوس دا ګریډینټ زه لږ چینج کوم دې لپاره که نه چې زمونږ دا نوم نه دی چې دا نوم به کوم زمونږ لګوټی ښه ښکاره شي لږه خوښه دی نو ګوره په دې منځ مې دا کېښودو او دې ځای کې نه پسې دا راغلی دا اوس ما لږ مطلب چینج کړو اوس ته ګوره ټول کې راغلی دا ټول یو کلر دی صحیح شو په دې کې لږ څه میچینګ جوړه چې ښکارېږي که نه نو مطلب دا دی چې ته ګریډینټ ته لاړ شه په دې ګریډینټ کې په دې منځ کې خو مطلب دقه کلر صحیح دی دا یم خو دې له پاسه ته بلیک واچوه لاندې دا هم بلیک واچوه
کنټرول زد مې خو نخکاری نه کوي ټول خدي یا ټول یو شه ټول د یو بل نه خسته دي خو مقصد دا دی چې دا بیا ښکاری نه ها دې کوشش پکې چې دې کې به ښکاری دوه دغه بکی کنه کنټرول زد बल्ब की ग्रेड नौ तैयार कोल्ड्रा क्लास डी रुक दिया ताकि टूल में चिन्ह का ना कल जिदा ख्वाके नो बदीजी की जमून सर यो जूम की दाला सी नहीं दादी दबार इस्तेमाल ही हाँ देना वो कॉपी ऑफ लो कंट्रोल सी कंट्रोल वी बाणा यूं शू करना ब्लैक कलर बोलो और के अब या बस हो कि राइट पर क्लिक की ऑर्डर तबलर शी बिहाइंड बदसा नहीं ददी नुम ने बिहाइंड कदा शू करना अलग बेदी सी कदा की नो बदी की 3D या शेडो 3D होने की शक्ल बदी की पैदा की सही शो लगी जाना जूम का चिसुम जूम ही दे बे खखोले पर तरीका बानी लगा मतलब ते लग कदा के लग लगूं कदा की सही ना आज जूम आउट ही ना मतलब लरी नहीं मैं बेदे डेढ़ जर राजी सही शो दा जमुन सरा ददी लोगो आगा कारो पदी की चीज़ मिसाल बतौर पदी मंस की मुकम्मल नुम लिखी नो गोरा पदा के सेंटर बानी बखपल लागेगा ना शिप पोनी से और कंट्रोल पोनी से बिल्कुल गोल लागे कराना के द गोल न बस पर बेसो होगे दिल बाज़े आउटलाइन नोर की जेड कलर चीज़ दखकारी की बस सिप दे दबारा आदल दबारा शिप पदी जी के बता ए रावाखले چې ا دې راغستو کنه په دې ایج باندې څنګه دي یک دی کنه دا ماوس نه دا ګوره راغی نه نو چې دا کلیک کې کنه نو دغه بدن نه څه جوړیږي ټیکست باکس په جوړیږي نو ټیکست باکس کته جوړو په دې طریقه جوړیږي او کته وی چې یار زدي سیستم کومه چې دې ته د لیکل څه شي ببر دي سي لګا دي سي ببر تاو باندې نو په دې د دې کرسر سره خواته د ا ته ګورخه ا باندې سي د قینه دي دا کرف غونډه کې دغه سره دی نه چې څنګه دې کلیک کو کنه उस तरीके के नो गोरो तो से BURHAN बुरहान कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सही का बिया कंट्रोल ए और मदद विलु एरियल ना वो सही को दिल हो गया सो कि कलर पावर की जेलो लवर को जखकारी दरदा गोर ताउदी कने दी द पॉइंट ने सुर द पॉइंट ची दे कना द बेदिसी जानला बराबर है मुझे बालतनी गोल लाने गोल जैसे बेदान मतलब दायरे ची किस्म रोटेशन हो सर के वो शो बिया बलाड शी पदीजी की वो टेक्स्ट की बसो की चेंज केस था वो चेंज केस के बेदम सरा अपर केस था बदल के दा बनूर हम रदी कोला बराशी और बिया बदा हगीन बस तसोगे पदी की वो ग्रेडियंट इस्तेमाल की नो ग्रेडियंट हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे रागस्ते खुदे वो कदर दी नहीं पकार मतलब दिन खबर की गोरी जो मतलब बिया बगी तजानला सर्चन को देवस कारण के ना देवस मतलब ग्रेडियंट ना खली यानी क्रास्ते भी दे द पार बते तरीके कर सके पदीजी की बसो की राइट पर क्लिक के कन्वर्ट टू कर प वही द दिन बदा कम दغه چې دا ګولې دا به ډیلیټ شي د خپل ځای پاتې شي د دوانه په کلیک کې ای به وه یو سنټر شو سی به وه بل سنټر شو یو ته ویل کېږي ورټیکل یو ته ویل کېږي هوریزونټل نو مطلب دوانه دلته لپاس د هم سنټر کړه او प्रातः د لهم سنټر کړه اوس چې ګریډینټ استعماله اوس په خډاری کې استعماليږي یعنی صحیح شو دا ټول کم چې کار دی کنه دی باندې په دغه طریقه باندې په سم لسکه پریکټس پکې کدي سي دی وکړو جو مطلب دا چې ان شاء الله الله نو امید ساتو چې به د مسلې کدا ګریډینټ سره نه لګي دا ګریډینټ دي بل ګریډینټ نه اخلي کنه نو ډیره بخې دا ګریډینټ سره دي مکمل پورا نه لګي کنه نو موږ دا ګریډینټ استعمال کړو راشه کلیک صحیح شو اوس دا زموږ سره دا شو لوګو اوس دې لوګو کې چې دي نور هیڅ کار نشته ته چې نور دا سونه به کېدل نه ځي مطلب دا خپل دا مطلب لګیا وي کنه دا پوره کیږي خود دا نو مطلب دغه طریقه ده
په دې کې چې څومره کارونه وشو دا یو کار بدل نه ان شاء الله اورو صحیح ده دغه به یادول غواړي دې نه بس په دې کې مونږ لګوټي خوش کې کارو دا ټول به جمع سلیکټ کړو ګروپ په وو دا دی دغه مونږ چې کوم دغه په کارو هغه نه دی ګریډ نه زمون چې کوم ګریډ نه هغه نه دی هغه هم سره د دې نه به کاپی کو او دې له وسو ورپوینه او دې کې به د ګریډ چې دی لګوټه پس کې مونږ د خپل طرف له چینجینګ مینجینګ مونږ کې راولې دي چې لوکي برابر شو دغه لوګو شو زمون سره ټول په جمع سلیکټ کا ګروپی کا ټول په جمع سلیکټ کا ای وها سی وها ټوټل به دی دغه کې برابر راشي د هغې نه بس په بیا سکه ز مطلب یو قسم ل بار بار دا خبر ریپیټ کوم په دی ویډیو کې تا چې یاره مثال به تور باندې د نو بیا مونږ سکو سیو کوو یو سیو زمون سره د دې فایل سیو کوو چې یاره مثال به تور بیا به موږ ردو بدل کوو کولې بشو دې ته سوې gold logo صحیح شو دا gold logo شو دینه بس پکې بل اپشن نه هغه ته ویل کېږي زموږ سره چې سیو ایز نو هغه جدا په بل نوم سره ایکسپورټ مطلب دا چې په تصویر په شکل کې راو باسه تصویر په شکل کې نو هغه دوی gold logo و چې دا کله موږ ایکسپورټ کو کنه نو اوس وخت کې د دې وسل ته کې دا 1500 ویني تو 1500 نو کې د بسور کې 600 300 ستا لیپټاپ کمپیوټر وړ کې دی ها دینه غټ پنه کې کنه نو ور بیا په اخر کې چې دینو خطر به درته ناس په کار باندې کې د کمپیوټر پوری کار دی کمپیوټر تیزی بس بیا خو کار کوي سمسته نه دینه په زموږ دا یو بګی دا څه شو چیرې تلاړو دا چې کنه سره د کورلډرا د نشان نه نو دا سره شو سا الته کې سره مثال په تور باندې د سافت کاپی وي او دې د اوس هارد کاپی وي مطلب پدې کې به ایډیټینګ نه کیږي بس دا د قشوي پدې کې ایډیټینګ نه کیږي دا تصویر دی کنه تصویر خو تصویري کنه پاګي کې بیا دا چلو ورکه باسي نو مطلب دا غي لپاره استعمالي صحیح شو ایکسپورټ صحیح شو کوم دی دا ایکسپورټ شو او دا چې د سیو شو صحیح شو دا قدم سره کار دی نو به څه